هغه فلم کې موږ د فوجیګور چې دی فرانسیسکو نوم وي او دا ډېره موده پس خپل کور ته راشي او د ډېره مودې نه په دغه ورځ په تمه و چې دا به خپلې ګرلفرینډ سره به واده وکړي. څنګه چې دا کیلي وګوري دا هغې ته و چې ته ما سره واده وکړه او کله چې دا خپل انډیواله وګوري هغه ډېر زیات خوشحاله شي او دې سره نوې زندګي شروع کول ولاوي. هلته کې څه هلکان راشي او دې ته ټول خوند خراب کړي او هغه کیلي تنګوي. فرانسیسکو غواړي چې هغه دلته لاړ شي خو دا هلکان د دې ښځې ډېرې بېعزتي کوي او دا یې برداشت کولی نه شي. خو دا ورپسې بیا بهر وځي او هغه کسانو سره به جنګ شي خو کیسه خو دلته کې ورانه شي چې یو هلک ورپسې چاقو وکاږي او رینا په غلطۍ سره هغه چاقو باندې هلک ولېږي او مړ شي. په مشکلاتو کې ډېره اضافه وشي او اوس دې باندې د قتل الزام وي او دا په کوټ کې ولاړ وي او کوټ هم دې سره رعایت ونه کړي چې دا یو فوجي دی خو د هغې د ایماندارۍ په خاطر هغې سره له غونډکۍ ګنجایش وکړي او دې ته کم تر کم سزا ورکړي چې دا زر بار روزي. د ری په مشکلاتو کې به اوس ډېره زیاته اضافه وشي ولې چې ری کوم هلک مړ کو هغه یو ډېر طاقتور سړی دی چې له هغې آروي نوم وي او دا له هغې زوی و او د آروي په اړه کې ری لپاره ډېر زیات نفرت وي او کینه وي او هغه غواړي چې په هر حال کې د زوی بدله دې نه واخلي یا د خپل طاقت غلط استعمال کوي او په جیل کې ری سره زیاتیات کوي او دې لپاره هغه د جیل مشر سره رابطه کوي او هغې سره خبرې کوي او کله چې دا جیل ته راشي نو هغه جیل کې دا ټولو خلکو ټارګېټ وي او دغه جیلر هم ری سره ډېره زیاته کینه چالو کړي او هغه دا فیصله کوي چې هر څه موشي زه به ری سره ډېر زیات ظلم او زیاتیات کومه. بیا جیل کې دننه قیدیان هم دې سره جنګ کوي او دا پریشانه کوي خاص کر هغه قیدیان کوم چې په جیل کې ډېر زیات مضبوط وي او طاقتور خلک وي او په جیل کې دننه دې سره ډېر زیات پاور وي او طاقت وي. خو جنګ شروع کولو نه پیله هلته کې یو پولیس ویلیم راځي او هغه دا خبره ختموي. د ری ډیوټي دننه کتابخانه کې ولګوي او ورسره دا خپل کار سره هم ډېره مینه کوي. دلته کې دا یو قیدي ډیوډ سمیلوشي کوم چې دغه کتابخانې مشر وي. ری په دغه کتابخانې کې ډېر زیات خوشحاله وي ولې بهر خو قیدیان دې سره جګړې کوي او دا وخي او دا پریشانه کوي او دغه کتابخانه وایي داسې ځای وي چې دا پکې خوشحاله وي او په سکون پکې وي او هغه له جیلر هم ری پسې شوی وي او یوه ورځ د دې کمرې ته راځي او دغه ټوله کمره لټوي. د ری په سامانونو کې هسې بېسګوتې وخي چې دا غوسه شي او موږ سره به جنګ شي. دا هلته کې لیکلي تصویر اخلي او هغې نه چپې اخلي په کوم معنی چې ری ته ډېره زیاته غوسه ورشي او بېقابو شي. دراصل دا پولیس دا ثابتوي چې ری یو بد سړی دی او دا ښه نه دی چې د دې سزا ډېره زیاته شي او دغه جیل کې ډېر زیات وخت تېر کړي. چې کله تشناب ته ځي هلته کې لامبي دلته کې یو بل قیدي راځي او دې سره جنګ کوي خو دلته کې ری الریډي ډېر غوسه وي او کله چې اوس دا قیدي چیړ وکړي دا هم ورسره به جنګ شي او یو بل سره پلنجه شي او کله چې ری په دې باندې حمله کوي او دا وخي نو دغه پولیس دومره زر رارسي چې پیل نه دې ته پته وي. ری ته دلته کې په مزه پته لګېږي چې هر څه ما سره کېږي دا پیل نه بلکې دا خلکه ما سره کوي او د دې شاته بل څوک نه بلکې دغه کس دی کوم چې جیل مشر دی او ری ته پته ولګي چې دا ټول خلک خپلو کې میلاو دي او دغه خلکو مقصد صرف زما غلطي نیول دي او ما له سزا راکول. مکله چې دې روټۍ خوري نو ری ډیوډ یو ځوان هلک سره ناست وي او دغه هلک زیر سین وي او دغه جیل کې اوسېدلو قابل نه وي خو هلته کې ډېر زیات قیدیان راشي او په خپلو کې به جنګ شي خو ری بیا ډیوډ ته راځي او هغه کتابخانې کې دې سره خبرې کوي او ډیوډ دلته کې دې ته خپله کیسه کوي. ډیوډ ته کیسه کوي چې نن 15 کاله پیله ما او زما ورکوټي رور یو ځای کې غلا کوله او موږ هلته کې یو کس مړ کو او په هغه ټایم کې پولیس خو زه ونیولم خو زما ورکوټي رور په موقع ویشته او مړې کو خو پولیس ته اوسه پورې د هغه غلا پیسې نه دي میلاوي ولې چې هغه ما یو ځای کې پټې کړي دي. نن ډېر زیات خوشحاله وي ولې چې کیلي جیل ته راغلی وي او هغې سره ملاقات کوي او ری کله دا فکر نه وکړی چې کیلي به ماته جیل ته راشي او ملاقات به وکړي او دا چې کله کیلي وګوري دا ډېر زیات خوشحاله شي. خو یو ځل بیا هغه پولیس هلته کې راشي او دا غوسه کوي او دې ته عجیبه خبرې کوي خو ری نه غواړي دلته کې چې دا کیلي مخامخ یو ځل بیا جنګ وکړي او دا چوپ چاپ یو ځل بیا هلته نه لاړ شي. لږ ساعت پس موږ هلته کې ډېر زیات قیدیان ګورو چې هغه ورکوټي هلک رانیسي او وخي او هغه قیدیان نه ټول خلک یېرېږي او دې جنګ کې منځ ته نه راځي او ری چې کله هغه هلک وګوري نو هغه پکې راټوپ کړي او دغه قیدي سره په جنګ شي او دلته کې ویلیم هم راشي او دې سره مدد وکړي او ری هر ورځ دلته کې غوسه کېږي او لیونی کېږي او دې پې ظلم او زیاتې کوي
او یو ورځ دا تشنابونه صفا کوي او دغه کې دی راشي او د سره جنگ کوي او ری هم دغه چا خاطر نه کوي او دا سړی رونیسي او ډیر زیاتې ووخي او هر پیره په شانتي هغه پولیس راشي او ری ونیسي او د پیره خدای جیل مشر هم ځان سره راولي چا د جیل هغه الګ پلا ډیر زیاتې پیسې ورکړي وي او هغه سره یو غټ ډنډا والی او ریته ونیسي او وی وخي او تر هغه پوری وخی کله پوری چیرې بيدم شي او پزماکه مانی او غورځيږي دغه لنجینه پس ریکو او لاغي نور مرګري پولیس یو ځای کینی او هغه کې یو کس بغاوت کوي او دغه کار نه انکار کوي بل خواته ویلیم هم راځي کوم چې شروع نه ریسر مینا کوي او هغه سره زیاتې نه کوي او هغه هم ډیر زیات غوسه شي او د دسي کولنه منې کوي بل خواته ریکو لاغي مرګري خپل مشر تزي او ته ټوله کیسه کوي دا اپل نه د هر څه کیسې پتوي لکه سات پس ریکو لاغي مرګري یو کېدی کمرې تزي او هغه تلاشي علي کم ځکه چې دته چاکو ملاوي شي بل ورځ هغه کېدی چې یو تشناب سباکي الته کې هغه پولیس والا وته پیدا شي کوم چې مړی او دا هغه پولیسو کم چې ابل ورځ دوی سره جنگ کړي او چې زبر دغه کار کې تاسو نه يم هغه مړی ریکو او لاغي مرګري کړي وی خود دې الزام په دغه کې دی مانیت لو والا وی بل خواته ډیوډ راغلی وی او ریسره په کمرې کې ملاقات کوي او وخت سره د دې دوانو مرګرتیا یو بل سره ډیره زیاتېږي او ډیوډ ته هم دغه پته لګي چې ری ولی جیل ته راغلی او ری وته کیسه کوي چې ما یو الکس جنگو او غمانه په غلطۍ سره مړ شو دې دوانو دوستي له میزن او لاغي مرګرو ته ډیر زیات بد لګي چل کې حالات اله خراب شي کله چې میزن مرګري لاړ شي او په یو بل گیم کسمانی اٹیک وکي کله چې هغه لامبي چې کم الزام پرې او پاغه مرګري مانی ولګي ری دلته کې لانجو کنجونه ځان ساتي او بیزي او لاغبل گینګ کس سره ملاويږي او هغه ته ټوله کیسه کوي چې ستا کس مونږ نه بلکې میزن مرګرو مړ کړي دي او څو ورځې پس کلیوز بیا جیل ته راځي او ریسه ملاويږي بل خواته ریکو لاغي مرګري چیکن په بانا دا جنې ټوله زیاته لغړه کی او پاغه مانی خپل ټول کالی وکاږي او ریکو دا هر څه زکه کوي چې دا ری غوسه کوي میزن هم دغه پلان کې د سره مرګري وی هر څه زکه کلی سره وکړي دا بیا جیل ته رانشي او ری سره ملاقات ونه کی او ری ته چې کله دا پته ولګي نو هغه راشي میزن او ری سره په جنگ شي او دغه خبرې فائدہ او چتای او ریکو دا په یو سخت جیل کې اچي او دغه جیل کې دومره ډیره تیاروي چې انسان ته خوا کې شي نه هم نخکاریږي او ډېر زیاتې ورځې په دغه تورې کوټه کې تیرېږي په کوم معنی چې دماغي توازن هم ورو خرابېږي چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات خفه شي او دا هغه تورې کوټې نه بهر روکاږي او دینه تپوس کوي چې دغه جیل کې دا ټول خلک تاسو ولې نفرت او زیاتې کوي خو اوس پچا هم اعتبار نه کوي او دا دلته کې دا خبره ونه کی او پارام دلته نه لاړ شي زدا سیدزي میزن او لاغي مرګرو مخامخ ودرېږي او هغه نه تپوس کوي چې ما او زما مرګرو سره جنگ وکا خو کله چې هغه پولیس د ارسه ګوري نو د مشر د امنه کوي او ریته پته وی چې یو ټرین فوجي پاتې شوی یم او زه مقابله کولای شم پته وی چې زمیزن او لاغي مرګرو ته ماته ور کولای شم او به اومدزي کیږي او هغه میزن د مرین نسی او هغه ته بالکل ځان نشي خوځولې او د سي معلومیږي چې لکه سات پس به هغه د مړ کی خو الته کې ډیوډ رازي او ری د سي کولونه منې کوي ولې چې هغه ته پته وی کدي دا کس مړ کو نه دی په سزا کې به ډیره زیاته اضافه وشي ریدا پریدي او ډیوډ ته غاړه ورکی او خوشاله شي خو ډیوډ الته کې ګوري چې هغه کس را پاسي او هغه پلاس چاکوي او په دې باندې حمله کوي او خپل مرګره بچکی او هغه ته مخې ته راځي او په چاکو غزار خوري ویلیم ری راولي او د جیل مشر سره ملاوي کوم چې هغه ته ډاکومنټ خي او ته وځي ستا په سزا کې اضافه وشوه په کوم باندې چې ډېر غوسه شي او د ډېر غنټه کنځلې وکي او ته چې ته مانه کمی خبره بدله اخلي چې ماسه زیاتې کې عدل دکی جیک هم غوسه شي او د ټوله کیسه وکي چې تاسو ولې زیاتې کوم او د چا په سره کوم د سره او سوګی راته وي او د چې د هغه الک پلار مال ډېر زیاتې پیسې راکې او ماته د ټوله کیسه کړې ده خو جیک دل کې دا پته نه وی چې دا د ری او ویلیم یو چال وو ری د ټولو خبرو ریکارډینګ وکي او ځان سره کی دي ویلیم دلته کې ثبوت ملو شي او دا ټول ګارډز راولي او دا گرفتار کی سره سره هغه ریکو لاغي مرګره هم ونیسي ری بیزي او ډیوډ سره ملاويږي په هسپتال کې چې لاغي لاټ وسخوي ډیوډ ته لا پیسو زه هم مخې کوم چې دې پټ کړې وي او ته و چې هغه کې نیمه حصہ زما لورته ورکا بیا موږ هغه ورځ ګورو کله چې ری د جیل نه بار وځي او کلی وته بهر ولاړوي ری ټول نه پیل هغه پیسې رخلی او د لاغي لور کورتزي او هغه ته د پیسې ورکړي کې موږ دا سړی هم ګورو چې جیل ته راشي او سجرو مو کی او که تاسو زما فلم خوښ شوی ویندا لایک